دا کاڼي کاڼي غرونه دا درې جوړول غواړي د خاورو د دې کورونو نه بنګلې جوړول غواړي د زړه د تلوسو نه تماشې جوړول غواړي د خپل وطن په کلو کې میلې جوړول غواړي پښتونه میړنیه جنګیالیه لیونیه پښتونه میړنیه جنګیالیه لیونیه ټوپک ماتول غواړي مدرسې جوړول غواړي د مرګ په خوب ویدې نه کړې د ژوند لیونۍ سترګې د جبر جنګ پرستو له جنګلې جوړول غواړي ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي سلامونه او درناوی د چیني غاړې ته ستړي مشئ هر کله راشئ قدمونه مو پلی مو دا چې دا ناسته مو لا بختوره شي د قرآن عظیم شان د تلاوت لپاره قاري صاحب نجیب الله ته بلنه ورکوم چې راشي او د قرآن عظیم شان څو مبارک آیاتونه تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک الله. زما د سترګو اوښکې د جهان د نور څه نشته باران دی او باران دی او باران دی نور څه نشته درویشه چې دا دوه جهانه دواړه پې روښان دي درویشه چې دا دوه جهانه دواړه پې روښان دي قرآن دی او قرآن دی او قرآن دی نور څه نشته. د قاري صاحب نجیب الله نه نړۍ مننه دلته خپلو مشرانو شاعرانو ټولو ته یو ځل بیا هرکلی زموږ د دې ناستې مشر د هېواد د بهرنیو چارو وزیر مولوي صاحب امیر خان متقي دی. په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې د مشرانو ځای ته راشي. د دې ناستې مشر میلمه مو د چینارو د وطن نغمګر شاعر پیر محمد کاروان دی. په ډېر درنښت بلنه ورکوم او د کوربه په څوکۍ به ورسره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس مولوي صاحب احمد الله وسیق ویني. وسیق صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم. اوس بیا په ډېر درنښت د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس مولوي صاحب احمد الله وسیق ته بلنه ورکوم چې راشي او ښه راغلاست وینا درته وړاندې کړي. وسیق صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د اسلامي امارت درنو مشرانو لیکوالو شاعرانو د رسنیو استازو او په تالار کې ټولو درنو حاضرینو
ستاسې خپل کور ملي ټلویزیون ته د راتګ مو منندوی یم. هرکلی درته وایم هر کله راشئ، قدمونه مو پر لیمو. دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګاریږي خلک څنګه. رښتیا هم ژوند همدومره خوږ دی چې دې شاعر ورته اشاره کړې ده. ملي راډیو ټلویزیون د یوې ملي رسنۍ په توګه تل هڅه کوي چې د دې ځورېدلي ملت لپاره د خوښۍ او مینې تابلو وي. موږ مینه خپروو، محبتونه ویشو او د خپل ولس پر شونډو مسکا غواړو. درنو حاضرینو، ادبیات، فرهنګ، هنر او ولس سره نه جلا کیدونکي څیزونه دي. همدا ولس دی چې ادبیات پنځوي، د دې ولس اتلان دي چې حماسې جوړوي. دا همغه ولس دی چې بیټ نیکه د ډیرېدو دعا کړې وه: لویه خدایه، لویه خدایه، ستا په مینه په هر ځایه. غر ولاړ دی درناوي کې، ټوله ژویه په زارۍ کې. دلته لږ زموږ اوربل دی، ووړ کورګی دی، ووړ بورجل دی. دا وګړي ډېر کړې خدایه، لویه خدایه، لویه خدایه. هو دا همغه ولس دی چې تل یې د دې وطن له درو او سردنو ساتنه کړې، خپل سرونه یې ورته قربان کړي، خو د هیچ چا غلامي یې نه ده منلې. هو دا همغه ولس دی چې ننګیالي خوشحال یې په ننګ توره تر ملا کړې وه. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. هو دا همغه ولس دی چې له انګلیسي او روسي یرغلونو وروسته د امریکایي اشغال په ضد ملا وتړله او نږدې 20 کاله په میړانه جهاد او مبارزه وکړه، خو د اشغالګرو زور او زر ته تسلیم نشول. له نیکه مرغه چې اوس هم د دې ولس میندې په خپلو غیږو کې شازلمي روزي او د خپل وطن دین، فرهنګ او ملي ارزښتونو ساتنه کوي. دا همغه شازلمي دي چې له خدایه پرته هیڅ چاته سر نه دی ټیټ کړی. دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی. دا سر ربه مات شوی خو ټیټ شوی چاته نه دی. یو تا ته یې 5 وخته محراب کې راولم. ملي راډیو ټلویزیون ویاړي چې د یو خپلواک افغانستان تر اسمان لاندې د یوې هنري مشاعرې کوربه دی او د هغو هستیو پلونو ته یې سینه ویړه کړې چې حماسي یې زیږولي او مینه یې خپره کړې ده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون به د مشاعرو، ادبي ناستو او نورو فرهنګي پروګرامونو لړۍ جاري وساتي. تاسې ته زیری درکوو چې په نږدې راتلونکي کې به د یوه نوي پروګرام په ترڅ کې حقدار لیکوال او شاعران او یو شمېر نور مشهور شخصیتونه ونازوو او د ملي راډیو ټلویزیون د درناوي تمغه یا ستاینلیک به ورته ډالۍ کړو. د دې ترڅنګ به د یو بل نوي فرهنګي پروګرام د پیل په مرسته کلي او ښارونه سره ونښلوو. د نورستان د واما ولسوالۍ یو شپونکی او د هغه رمې به د کابل په رڼاګانو کې د ټلویزیون په سکرین ښکاره کړو. د پکتیکا د تروې ولسوالۍ د وګړو له ژونده به د ننګرهار خلک خبر شي او د بادغیس فرهنګ به د ټلویزیون په مرسته په بدخشان کې خلکو ته ښکاره کړو. په دې توګه به موږ د ښارونو او غرونو فاصلې سره رالنډې کړو. د اوس لپاره به یو څه ستونزې حتمن وي، خو ډاډ درکوم چې ملي راډیو ټلویزیون به درته د خپلو زحمتکشه همکارانو پر مټ د یوې رښتینې ملي رسنۍ په توګه بدل کړو. هیله د ملاتړ مو وکړئ. په پای کې یو ځل بیا درته هرکلی وایم، ملي راډیو ټلویزیون ستاسې خپل کور دی او دروازې به یې تل ستاسې پر مخ پرانیستې وي. په تلو تلو کې به د خپل یوه ډیر نږدې مشر او ګران ملګري د اسلامي امارت او د هیواد مشهور شخصیت، د ژبې او قلم خاوند، د پښتو ادب لیکوال او شاعر ملا عبدالحی مطمئن رحمت الله علیه یاد تازه کړو چې د خپلو ټولو ارمانونو سره سره رانه لاړ. دا اونۍ یتلین دی. د ارواښاد مطمئن صاحب اروا ته دی د هغه دغه پنځونې نذرانه وي چې وایي: پردي سیسان دې مې وهلې نه وې، پردي سیسان دې مې وهلې نه وې، ګرانه هر خوا مې لټولې نه وې. د ژوند ډیوه دې چا وژلې که څه، د ژوند ډیوه دې چا وژلې که څه، چې پتنګانو ننګولې نه وې. ستا د لټون په دې غمجن سفر کې
ستا د لټون په دې غمجن سفر کې په هر رباط مې یادولې نه وې خوار مطمئن دي تر همدې ساعته خوار مطمئن دي تر همدې ساعته د پلونو خاورې مچولې نه وې روح یې شاد او پر ګور یې نور نور نو ستاسې او شاعرانو ترمنځ دیوال جوړېدل نه غواړو او دا یو بیت تاسې ټولو ته د نظر په توګه وړاندې کوم چې زموږ د شپې شوګیرې هسې عادت زموږ د شپې شوګیرې هسې عادت که نه زموږ د راتلو څوک دي ښه مشاعره ولرئ درنښت ډېره مننه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د لوی رئیس هغه دی وثیق صاحب نه کور یې ودان آباد دی رښتیا هم دلته بیخي فضا بدله شوې ده موږ د فرهنګ او ادب کور به جوړولو خیره او ډېر شاعران به ونازو ډېره زیاته مننه وثیق صاحب مجاهد صاحب تارکلی وایم او خدای دې خیر راولي قدمونه هم په لیمو بلنه ورکوو چې راشي دلته دی موږ سره د مشرانو ځای کښېني مولوي صاحب عزیزي ته بلنه ورکوو چې راشي یو ښکلې ترانه موږ تاسو سره شریکه کړي د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم عتیق الله اسیر صاحب بدرګې ته راغواړم دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی اوس پرې ګزار نه کېږي او اوس پرې بمان نه اوري اوس پرې ګزار نه کېږي او اوس پرې بمان نه اوري پاکی مدرسې او جوماتونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي پاکی مدرسې او جوماتونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي هیلې د ژوندون دې په لمن کې ټوکېدلې دي هیلې د ژوندون دې په لمن کې ټوکېدلې دي وګرانه هېواد سرحدونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي وګرانه هېواد سرحدونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي اوس دې په زړګي کابل کې سپین بیرغ راپانده دی اوس دې په زړګي کابل کې سپین بیرغ راپانده دی اوس هغه د جنګ واړه ځایونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي اوس هغه د جنګ واړه ځایونه دې په امن دي کلی دې په امن دی ښارونه دې په امن دي دښتې دې په امن دي او غرونه دې په امن دي
کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی سپینې فرشتې د امن ستا غېږ ته راغلي دي سپینې فرشتې د امن ستا غېږ ته راغلي دي ژوند د سوکالی دی اولسونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی ژوند د سوکالی دی اولسونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی دښتې دی په امن دی او غرونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی شکر کړه مخبتا نور مخپل وطن را خپل کړلو شکر کړه مخبتا نور مخپل وطن را خپل کړلو نور ښکلی اختر هر ځای ودونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی نور ښکلی اختر هر ځای ودونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی دښتې دی په امن دی او غرونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی کلی دی په امن دی ښارونه دی په امن دی ډېره زیاته مننه کور ودان که له لر نه بر لځي زه ورسره یم سعادت صاحب که د لر نه بر لځي زه ورسره یم که تاوان مې سر لځي زه ورسره یم څوک د ګام د خیر او امن په نیت واخلي که د هر چادر لځي زه ورسره یم چې د ګلو لو لځي ورسره نه یم چې د ګلو کر لځي زه ورسره یم اوس هم تالار ته ورځو تالار کې ځینې شاعران ملګري ناست دي چا باندې ګوته کېدم څوک شعر وایي لاس به څوک راته جګي څوک وغواړو نه نو داسې اسانه خو نه ډېر کسان دي ووایي څوک شعر وایي ښه دلته چې داد محمد ناوک چېرته ناست دی ناوک صاحب ته بلنه ورکوو مایک وراوړئ چې د هماغه ځای نه شعر راته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم ودرېږه چې موږ د ښکاره شي دا د ښکارېږم نه ښکارې راته کوم ځای ته ښکارېږم نه هملته یې زه منمه خو چې ودرېږي ناوک صاحب مهرباني شرنګېدلی غزل به راته وایي د ټولو درنو مشرانو په اجازه وایي هم د خندا شرنګا ترې پټه هم سولګۍ کیسې دي د دیوالو شاته عجیبه لیونۍ کیسې دي څنګه بیا هم د خندا شرنګا ترې پټه هم سولګۍ کیسې دي د دیوالو شاته عجیبه لیونۍ کیسې دي واه ډېر ښکلی دا یو بیت البته اوس نو یو بل شعر درته وایم دا مې ډېر وړاندې لیکلی و په دې تاسو ویلي وایي شوق یا شرنګېدلی دا شرنګېدلی نه ده د دې سرلیک ته وایي غلام پاس پر بام باندې دربی دی شیبه وړاندې لږ غورا وه زه ادې انا مې د تیاره خونې په کنج کې سره ناست یو پاس پر بام باندې دربی دی شیبه وړاندې لږ غورا وه زه ادې انا مې د تیاره خونې په کنج کې سره ناست یو د شپې پر 12 بجې دي اخ ورځی شو ها د باندې ور یې مات کړ هدې زوفه کړ انا مې کلمې ور باندې وایي وخت د خونې ور لغتې زموږ پښو ته رانږدې کړ 5-6 کسه بې پامه په سرو بتۍ ټومبلې زه دیوال ته مخه کړی لاس تر شا تړلې خپ په چوپ ولاړ یم د راډیو خبر را یاد شو چې په سیمه عملیات دي د انا چیغې مې اورم لا دې مې خبر نه یم مګر زه مې په خپل کور کې صرف هغوی ته د کتلو واکدار نه یم ډېره مننه ښایسته و تږي ټول درپسې مړه ښکاري جانانه تږي ټول درپسې مړه ښکاري جانانه په مرۍ کې دي اوبه ښکاري جانانه
په ټول ښار کې ایله ستا په سترګو پایو پکې غرڅه ښکاري جانانه زه در ګورمه خو ستا په تندي ګونځې په خندا وایه چې نه ښکاري جانانه. اوس هم په ډېر درنښت اکرام الدین مفتون ته بلنه ورکوو چې راشي یو شعر راته ووایي. ستاسو ټولو په اجازه وایي ته د نوک له درده ویښې زه د زړه له درده ویښ یم. ته د نوک له درده ویښ یې زه د زړه له درده ویښ یم. ته تر خپل وجود محدود یې زما فکر علمي دی. او په ازادۍ مې یو څو کرښې لیکلي دي وایي اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې. اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې. سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای. ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښایسته. اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای شوې. لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې. لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې خویندې ورونو جنازې سره یو ځای شوې. لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې خویندې ورونو جنازې سره یو ځای شوې او دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې ترېنه جوړه مسته ناوې د حریت شوه دغه رنګ رنګ حادثې سره یو ځای شوې. او الله دې وکړي چې بوج نه شي د یو څو ماتې ګوډې کرښې دي ترېنه جوړه مسته ناوې د حریت شوه دغه رنګ رنګ حادثې سره یو ځای شوې. نمرودي اور نه راوتلی یم خلیل د وخت یم. نمرودي اور نه راوتلی یم خلیل د وخت یم او په ابرها را نازل شوی یم ابابیل د وخت یم. نمرودي اور نه راوتلی یم خلیل د وخت یم په ابرها را نازل شوی ابابیل د وخت یم افغانستان یم د وخت د موسیانو کور یم. صحیح څه افغانستان یم د وخت د موسیانو کور یم او د وخت فرعون غرقومه رود نیل د وخت یم. افغانستان د یو جومات په شان مثال لري دلته ګنده خلک کفري نظریې خوند نه کوي دلته سوچه افغانان پاکې عقیدې په کار دي دلته مفسد خلک غربي نظریې خوند نه کوي او دلته چې څوک اوسي نو دغه شرایط به مني دلته چې څوک اوسي نو دغه شرایط به مني د شریعت په دایره کې به ژوندون تېروي د افغانیت د ارزښتونو احترام به کوي حیا عزت او په پرده کې به ژوندون تېروي غلام فکرونه او د خاورې خرڅول به نه وي د دې ولس د شتمنیو لوټول به نه وي او دلته به هیڅوک هم پردي تهذیب ته کار نه کوي او زمونږ د ځوان نسل فکري تخریبول به نه وي. او آخري یو درې بیتونه درته وایم وایي په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري چې د وخت په دوزخیانو بد لګېږم. په همدې راته دا ځان جنتي ښکاري چې د وخت په دوزخیانو بد لګېږم هم مظلوم یم هم ملګری د مظلوم یم زه به تل په ظالمانو بد لګېږم. د حریت او خپلواکۍ ثبوت مې دا دی چې مدام په غلامانو بد لګېږم. د حریت او خپلواکۍ ثبوت مې دا دی چې مدام په غلامانو بد لګېږم زه د دې دور موسی مطالب یم زه به تل په فرعونیانو بد لګېږم. جانانه تا چې وفا نه پېژانده ما انتظار او سودا نه پېژانده او زه ځکه ټولې دنیا وپېژاندم چې ما دا ټوله دنیا نه پېژانده. ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېره مننه. مفتون صاحب ستا بیتونه تا ته ډالۍ دي چې خپلواک آزاد وطن غلامي دې کړې نه ده ښکاره یې لکه لمر په تاریخو افغانستانه په دین باندې مینې په پښتو باندې مینې د پاکو غیرتمنو پښتنو افغانستانه ستا غېږ کې مو کرلي دي ځوانان لکه ګلونه ستا غېږ کې مو کرلي دي ځوانان لکه ګلونه امید درنه لرو د پسرلو افغانستانه. چا چې ترې انکار وکړ تحریم او مجازات دي شي چا چې
ترې انکار وکړ تحریم او مجازات دي شي عشق بشري حق دی او که نه وي نو ورزیات دي شي تا باندې باور راته بې حده ګران پرېوتی دی زړه که دې په دې خبر ماتېږي نو بس مات دي شي او زه نه پوهېدم چې ښایي غرونه مو په منځ کې شي څو غلط فهمې وي ما وي ستا د سر خیرات دي شي په ډېر درنښت قاري صاحب عبدالستار سعید ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر راته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد د هر څه مخکې د مشاعرې ټولو ګډونوالو مشرانو او ملګرو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم خصوصا د پښتو ژبې لوی شاعر چې زموږ نسل یې له شعرونو نه ډېره استفاده کړې ده خصوصا زه یې د لومړي ځل لپاره وینم قدرمن پیر محمد کاروان صاحب نو غواړم په پیل کې دا چې شخصا ما یم له شعرونو ډېره استفاده او استفاضه کړې په اصطلاح نو غواړم له شعر نه مخته یې د یو څو بیتونه تاسو ته ډالۍ کړم هغه لشې باڼه د اشنا نشته نشته د مرګي ژرندې ومرې ډېر د غنم رنګ خوړلي او غزل یې وانورې چې عقل به دې وتنبوي غزل یې وانورې چې عقل به دې وتنبوي دې لیوني کاروان دې لپې لپې بنګ خوړلي ډېر ښه بیا یې وایه غزل یې وانورې چې عقل به دې وتنبوي دې لیوني کاروان دې لپې لپې بنګ خوړلي د شعر لپاره مې آمادګي نه درلوده خو یو شعر چې څو کاله پخوا مې لیکلی و او د اوسنیو حالاتو سره په دې وجه برابر داسې اوس زموږ ملګري خصوصا مجاهدین د واک او د قدرت منصب ته رسېدلي نو دوی ته تقریبا یو د نصیحت په ډول یو شعر ده غوږ شه لارویه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه زړه مې راډک شوی له زړه سوینه درته وایمه نن درته له سره د شوتلو پګړۍ نه تړم ږدمه آینه درته په سترګو پټۍ نه تړم غاړه خلاصومه په خپل لاس مې مرۍ نه تړم آه مې یاغي شوی له زړګینه درته وایمه څوک یې له هر څه مخکې خپل ځان ته سترګې ټیټې کړه څوک یې له هر څه مخکې خپل ځان ته سترګې ټیټې کړه څو شېبې دې خپل څیرې ګریوان ته سترګې ټیټې کړه ځان پکې پیدا کړه سپین قرآن ته سترګې ټیټې کړه ولې هست شوی له نیستینه درته وایمه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه ډېر ښه ډېر ښکلی ښایسته دی ګوره مسلمان یې مجاهد د حق سنګر یې ته خپله د اقرار دی چې وارث د پیغمبر یې ته ناست په سجاده د ستر صدیق او لوی عمر یې ته آه دعوه دې څومره د سنګینه درته وایمه غوږ شه لارویه ګوره مسلمان یې مجاهد د حق سنګر یې ته خپله د اقرار دی چې وارث د پیغمبر یې ته ناست په سجاده د ستر صدیق او لوی عمر یې ته آه دعوه دې څومره د سنګینه درته وایمه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه دا د شعار لار نه د اخلاص او قرباني غواړي دا د شعار لار نه د اخلاص او قرباني غواړي نوم نمایش نشته پکې هر څه عملي غواړي عشق د ستر بلال غواړي او فقر بوزري غواړي ګام په ګام به زبېښي د زړه وینه درته وایمه غوږ شه لارویه ګوره دا مسند د دنیایي عشرت اعلانه کړي ګوره دا مسند د دنیایي عشرت اعلانه کړي ګوره دا منصب د فرعوني مقام زینه کړي ګوره دا وسله دې د مظلوم په وینو سره نه کړي ای عبد ارحم الراحمین درته وایمه غوږ شه لارویه نن یې سپینه درته وایمه ګوره دا مسند د دنیایي عشرت اعلانه کړي ګوره دا منصب د فرعوني مقام زینه کړي ګوره دا وسله دې د مظلوم په وینو سره نه کړي
ای عبد ارحم الراحمین درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه زړه مې راډک شوی له زړه سوینه درته وایمه ډېر ښایسته ګوره دا وسله تر هر مسکر ډېره نشه لري ګوره دا وسله تر هر مسکر ډېره نشه لري واک منصب تیار د لیونتوب غوندې کیسه لري نفس چې بې لګام شي بیا نو بېله تماشه لري ډېر ځوانان یې وایستل له دینه درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه ډېر ښکلی ډېر ښکلی دا ولس یتیم دی په سر لاس ته ضرورت لري دا ولس یتیم دی په سر لاس ته ضرورت لري تږی دی د ښه چلند ګیلاس ته ضرورت لري درد یې درکېدل غواړي احساس ته ضرورت لري ګوره ترېنه دریغه نه کړې مینه درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه دا ولس یتیم دی په سر لاس ته ضرورت لري تږی دی د ښه چلند ګیلاس ته ضرورت لري درد یې درکېدل غواړي احساس ته ضرورت لري ګوره ترېنه دریغه نه کړې مینه درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه ډېر ښکلی ای د خدای د لارې مبارزه مسافر اشنا لاره د کبیر جهاد کې هیر نه کړې اکبر اشنا جنگ په ښو اعمالو دی میراث د پیغمبر اشنا پام تکیه ونه کړې په مشینه درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه زبردست دی دا د عمر کار دی څه د کال او د پیړۍ نه دی کار د یوې منډې جذباتي او بیړنۍ نه دی فرض دی عبادت دی نمایش د بدماشۍ نه دی وا نه وړې له لار د بندګي نه درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه پټې سترګې مزه ځان سنبال په اند او توره کړه شپه د سترګې ډکې د قرآن له راڼه نوره کړه فکر عمل دواړه منور له دې منشوره کړه بیا نو کړه جهاد ته اس په زینه درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه ګوره بې پروا له قوانینو د پاک دین نشي چیرته د کعبې په ځای راهي د هندوچین نشي داغ د بدنامۍ د پاک اسلام په سپین جبین نشي بس همدا سعید له زړګي خورینه درته وایمه وکشله رویه نن یې سپینه درته وایمه زړه مې راډک شوی له زړه سوینه درته وایم ډېره زیاته توجه نه مو مننه کور ودان آباد اوسې سعید صاحب ډېر ښه نصیحت و د ډېر ښه نصیحت و زبردست ډېره مننه ما یې تیاره لمن په اوښکو لمدوله ضرور ما یې تیاره لمن په اوښکو لمدوله ضرور که پوهېدمه تر وږمۍ ته مې زارۍ کولې د زمان خپو ته بلوېدمه چې قدم وانخلې د زمان ستنې ته شیبې ته مې زارۍ کولې